عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے دے فرمائی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دي چې نبی علیہ السلام فرمایل هر یو ستاسو شپون دی، ذمہوار دی، شپونکی دی او د خپل رعیت ذمہدار دی. بادشاہ شپون دی، ذمہدار دی، شپونکی دی، له هغه څخه به د خپل رعیت په هکله پوښتنه کیږي. او نارینه سړی د خپل کور شپون دی، ذمہوار دی، د هغوی په هکله به ورڅخه پوښتنه کیږي. ښځه میرمن د خپل خاوند د کور شپانه ده، ذمہواره ده، په دې هکله به د ورڅخه پوښتنه کیږي. مزدورو د خپل بادار د مال شپون دی، ذمہوار دی، په دې هکله به ترېنه پوښتنه کیږي. محترم مسلمانانو ورونو، د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. په دې حدیث کې مونږه څو خبرې زده کړي. یوه خبره دا چې د بادشاه چې دی دا د خپل رعیت ذمہوار دی. د رعیت په حقوقو کې یو دا دی چې بادشاه به ادا کوي چې هغه به د خپل رعیت خیال ساتي، دینی لحاظ سره، دنیایي لحاظ سره به د هغوی خیال ساتي، د بدو کارونه به منع کوي، نیکو کارو ته به دعوت کوي، د هغو نور چې کوم ضروریات دي د خپل وس مطابق به د هغې دپاره منډه وهي. ځکه دا بادشاه دا شپونکی دی، د خپل رعیت ذمہوار دی او د نه به پوښتنه کیږي. او دارنګې سړی چې دی دا هم شپونکی دی، د نه به د کور په باره کې الله جل شانو پوښتنه کوي چې ستا په کور کې دین عملی شوی او که نو عملی شوی، تا د خپل زنانو د افرادو حقوق ادا کړي که نه دي ادا کړي. خو بهرحال سړي نه به دا پوښتنه کیږي. او دارنګې مزدور نه به هم پوښتنه کیږي د خپل بادار د مال په باره کې چې د هغې خیال دی ساتلی که نه دی ساتلی. خو بهرحال محترم مسلمانانو ورونو، د رعیت په حقوق کې دا دی چې بادشاه به، مشران به د خپل د رعیت حقوق ساتي، خیال ساتي، د هغوی خیال به کوي، د هغوی دنیوي او دنیوي د امورو خیال به ساتي، ښو کارو ته به دعوت کوي، بدو نه به منع کوي. لکه مخکې موږ تاسو د امیر د بادشاه د حقوقو بیان وکړو، نو اوس دې حدیث کې موږ دا زده کړه چې بادشاه باندې هم د خپل رعیت حقوق شته، د هغو د حقوقو خیال به ساتي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.